الرحیم. د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د هدیه خیریه بنسټ درنو لیدونکو او اورېدونکو په سلامونو نیکې هیلو مو هرکلی کوم. په دې هیله چې تاسو ټول روغ جوړ او د عافیت جامه مو پر تن وي. قدرمنو لیدونکو څرنګه چې تاسو ګورئ د روژې مبارکه میاشت ده. قدرمنو لیدونکو په دې روژې کې راغلي یو د احمدزی بټۍ ته چې دلته هم یو غریب او فقیره ناچاره کورنۍ ژوند کوي چې د ژوند ډېرو مختلفو پړاوونو سره لاس او ګریوان دي. قدرمنو لیدونکو راځئ چې د دغې کورنۍ ماښامۍ روژه ماتې تاسو ته د نږدې نه وښیمه چې دوی د روژه ماتې دپاره څه تیار کړي دي، څه په دسترخوان لري او که نه. زموږ سره پاتې شئ، خپرونه تر پایه پورې وګورئ. لیدونکو تاسو ته بیا هم ښه راغلاست. کور ودانۍ وایم څرنګه چې تاسو ګورئ زه د دغې کورنۍ تر څنګ ناسته یم. د دې کورنۍ غړي تاسو ګورئ، د دغې کورنۍ غړي زما تر څنګ ناست دي او تاسو د دغې کورنۍ روژه ماتې ګورئ چې دوی کچالو پخ کړي دي او په دې باندې خپله روژه ماتې او تر څنګ یې هغه بامیه چې نه پوهېږم دوی په خپله پخ کړي او په چا ورته راوړي دي. دا به موږ ته خورجانه په خپله ژبه ووایي چې د دوی روژه ماتې څنګه ده. خورجانې تاسو په خپله موږ ته ووایئ څرنګه چې موږ ګورو ستاسو دسترخوان تش دی او فقط کچالو مو پخ کړي دي او ستاسو په دسترخوان ایښي دي، تاسو خپله روژه پرې ماتوئ. آیا هر وخت یې همداسې وي او که نن ماښام همداسې دی؟ هر سمی عالم از دهانه ما چه درک ناریم دین روزه کچالو ماست که شما آمده دهانه ما ده چه نب ام دیدان کچالو ما کم او خیلی انداختمش که امروز شامی خاطر کردم. مردم سلطه بکنه، یک ذره چکنی بکنه، اچار شیا بخورم مربا، ما به می وقت خاطر میکنم که او روزی خشکشتم یک هم ندارم که ما شربت کنم. دیگه رضا که میگه دیگه چطور کنم دیگه ما آدم وقت صبر مدار گرفتم دهانه ما چه درک ندارم دیگه ما خالی است کمو کچالو است که با خدا کنی مشکم ما میشده باشه بلا که سیرم کرده باشم رضا که ما شست است کوی طرف دیگه دی ما چی بخوری بودم بس الی خدا رو بگی اون لیدوا که مردم برماور او دینا روزی کچالو مانده بودن ما گرفتم دکاسم داشتم اینه که شما دی آمده مردم مربا بخوره، اچار بخوره، یک شای دیگه شای بخوره، شربت کنه، دلش یک ذره شما تمام روزه بگی شام شد دهانه ما چه درک داشته نه باشه روز بخوریم سر پگاه ایران استیم دیگه روزایت روان است که مردم دهانش خوشحالی است، دهانه مغم است که دهانه ما چه درک نداره. رضا مخوار زار میگرده پایشان لوچ است که پایکشان کنده چپلاکشان پالا پایشان میشه. مردم مر میگه چرا میگه تو من چی کنم دیگه رضای خدا دیگه میره کم وقت از که دیگه نان میطلبه میبینی از نان بین نان بدل است که دهانه ما چه درک داشته نان بین نان آورده که تعالو بدنا روزه مانده دیگه مخالی است که دینا که ای دیدان کچالو چه تنده مرو زندت میگی تنده رو برد دیگه پگاه برد پخته که گفتم برالم شو متیر خشت پگاه برد پخته خاکم دیگه تو کن بس مجبوری وقت خاطر بکن روزه روان است که مردم سر خوشحالی میآید دهانه ما چه درک ندارن. رضا که مردم کالا میطلبن مردم میوه دانه دهانش درک داره دهانه ما هیچ هم درک نداره. رضا که میگه دی پای مالو چه سکه کالای مانیس مردم کالا جامه میکنه گفتم شما الی خدا رو بگیری روز میگرده کم که نان قسمه دشانم میاره یکم واریات و برشان پخته میکنم یک دانه کچالو بود و دین برشان پخته کم دهانه مدرک درک نداشت. جان څرنګه چې موږ ګورو د روژې مبارکه میاشت ده د هغو شتمنو هیوادوالو په کور کې به همداوس دسترخوان به ډک وي، ډول ډول خواړه به وي، شربت به وي، هر څه به په کور کې وي. کله چې ته د نورو ژوند ته ګورې خپل دسترخوان ته ګورې چې دسترخوان دې تش ده هیڅ شی هم نشته ده نو زړه دې څومره دردېږي. خواړه دسترخوان ما خالی است دهانه ما چه درک نداره. مردم مربا بخوره، یک شی شربت بخوره، یک شی بخوره واسم دلم میکشه اما بخورم این شهر واس ندارم که بخورم چطور کنم ایران نشستیم که او گرم روزی خامش کنم نه این واسم است مردم سلطه کنه یک بادرنگ میده کنه خوب بد کنه ما بوم یک دانه آلو جوش میدم میخورم. خورجانې اختر را روان دی او ماشاءالله ستا ماشومان چې څنګه موږ ګورو 5 ماشومان دي او ستا ماشومان چې اوس هم شکېدلي کالي پر تن وي، خیرن کالي تا یادونه کړه چې چبلقې نه لري، کالي نه لري. آیا دوی به درنه د اختر دپاره کالي غواړي، څپلۍ به غواړي؟ بیا هغه وخت څنګه کوې خورجانې زړه دې څومره دردېږي؟ دوباره چې تو که روزایت روان است که مردم کالا کامی پوشه چپلی از پاشان میباشه رضا ما که پس 12 سال میگرده امرو مردم رفت از بازار
بریزه و کالا خردسته که چپلک خردسته که بختا پالش میگردن در خانه ما چیز درک نداره چی کنم در خانه ما یک دست ناره اصلا که مردم برا میاره و میورم مردم برا با کنه چکلی کنه یک شده که شی کنم در خانه ما چیز پشوی که چه نان میخورم یک ساعت پیش یادی می نان میخورم گفتم که تا خود نیست که در خانه چی میکنه ما کجایی بس که برش پشوی بپایی داشت تو کنم تا خواره دیگه کسا دارم که کسا مرا بکنه تا خواره یک بیاده مثلا که خوب ندارم بیادره من در پاکستان اسفاره ما خمار نگاه نمیکنه خواه بچه ما کمزور است که مقطع دلش آنده خانه ہوتا که دیگه رس میگردن یک ذره پلاستیک میارین و کش ترکاری میکنه مرشان میگردن خورجانې تاسو په خپله ژبه موږ ته ووایئ چې تاسو د ماښامي دپاره څه تیار کړي سم کور کې شته او که نه در خانه ما چیز درک نداره آره چه کنیم یک اترالی ما مانده بودین روزه در خانه ما هیچ شم نبودنم والو نمیخوردیم اون کمک واجد دیگه ما مانده است اون کل دیده که شولر داو جوش دادیم ریزه خود دروش ماندیم نان نداشتیم وزن یک نان مرا داده که اون دیگه ما اون خالی دسته که دین روزه علی ما بود ولی شام سر ما وقتم تیر نشد سم چرا کش کم ما گوش نسکه تمام رو گوشنگی تیر کو شوق شد ام دل ما شیما نداره بیخی بیدم بیشی مستم نه چی کنم فارک شیما مریض است کس مرکز نمیده خوار مادر که می نمیکنه تی من نیست که مرکز که کمک کنه کس ندارم کس ندارم شیما مریض است که کتر ریزه است که یا کس کمک نمیکنه دیگه دنیا به فریاد ما بالا میشه کس که بچه نمیکنه که چی کنم دیگه ما برگرد یا کتر ریزه است تمام رو میگردن کسی یک تکه نان میدیش کسی یک تکه آب میدیش که باش که بر شودن چیز به تیار شود شوق میشه ریزه میشه میگرده چی کنیم چه خبر چی کنیم اون دیگه درک نداره چیه چې څنګه موږ ګورو چې ستاسو دیګ خالي دی او د ماښام دپاره تاسو همداسې روژه ماتی په کچالو باندې وکړه چې تاسو پرونی کچالو میخې او تاسو په هغه باندې روژه ماتی وکړه نو مورجانې کله چې نورو شتمن خلک به ویني چې د روژه ماتي لپاره ډول ډول خواړه به وي دسترخوان به یې ډک وي ستا دسترخوان خالي ده زړه دې څومره دردېږي مورجانې در خانه ما چیز نداشته که واسه ما یک بار چیز خدا چی کنم واسه ندارم که بس چیز بخورم شام شده که اون والگا که نروزه مانده بود اونم گرفتیم خوردیم رضا که من نانم نخورد شش تا بنان بچه ما گفت که ادی می آمد کم برخورد بچه ما برسک و خدای پاک رحم کنه هیچ کی است که اون دیگه ما خالص بچه میگه ادی چی رو بخورم گفتم بچه ما بیشه لی خدا رو بگی اینم آگاسه کالی بود که ما خوردم دیگه تو چی رو خوردی برکه او بخوری نان پیشین ما کم بختار که او دادیم دینارز گرفتیم داو باشان برنج جوش دادیم شانه چی کنه کس پیدا ماره هده بزنده بود مرا پیدا که هده ندارم بابا پرواز نمیکنه خوراک بابا که مردم است که بیادره مرا بچهش که مرا شکفته پاکستان نبته که آلی ساعت بیشتر بزنه گفته بخواره مردم در روز عید خوشحال باشه مثل مغم است که میچرا ریزم مردم به هر چیز با میمه و دانه بیاره بر شام خود ما دخانه ما چیز دارک میاره ما چی کنم سر مغم است که بوده چطور میکنی نه خدا رو بگی بوده چطور کنم دیگه یک طرف شکای مثل که دیگه چی کنم دیگه من قدرمنو لیدونکو تاسو دغه خورجانه ګورئ چې په سلګو ژاړي او تاسو د دغې ماښامۍ ولیده چې د دوی په دې کې هېڅ هم نه و چې پروني کچالو باندې
دوی خپله روژه ماته کړله. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دغې کورنۍ ستونزې مشکلاتونه ولیدل چې دوی څومره ستونزې مشکلاتونه لري. تاسو د دغې ماښامۍ ولیده، تاسو د دغې خورجانې خبرې واورېدلې، تاسو د دغې ماښامۍ ولیده چې د ماښامي دپاره په دسترخوان کې هېڅ هم نه و، دسترخوان یې خالي و. په تاسو بیا هم غږ کومه چې د دغې کورنۍ سره مرسته وکړئ، د دغې کورنۍ لاسنیوی وکړئ، دغې کورنۍ سره مرسته وکړئ. او که غواړئ چې د دغسې اړمندو مستحقو غریبو کورنیو سره مرسته وکړئ، خپلې مرستې هدیه خیري بنسټ ته راولېږئ، تر څو چې ستاسو مرستې په شفاف ډول دغسې اړمندو مستحقو غریبو ناچارو کورنیو ته په شفاف ډول ورسیږي. قدرمنو لیدونکو، څرنګه چې تاسو دغه غورجانه ولیدله چې په سلګو سلګو یې وژړلې، او تاسو د دغې خبرې واورېدله چې په سترګو کې د بېوسۍ اوښکې وې، د مجبورۍ اوښکې وې چې په سلګو سلګو یې وژړلې. یادونه یې وکړله چې زما ستونزې ډېرې زیاتې دي او ماشومان مې مانه اختر را روان دی، کالي غواړي، څپلۍ غواړي. زما وس نه کېږي چې زه دې ته کالي واخلم، څپلۍ واخلم. زه دومره وس نه لرم چې زه د روژه ماتې دپاره یو څه ځان ته تیار کړمه چې پرونی کچالو باندې ما خپله روژه ماته کړې ده. قدرمنو لیدونکو، د دغې کورنۍ ستونزې ډېرې زیاتې دي. راځئ چې د دغې کورنۍ لاسنیوی وکړو، د دغې کورنۍ سره مرسته وکړو. دغه کورنۍ یوازې پرېنږدو. قدرمنو لیدونکو، څرنګه چې تاسو ګورئ تر څنګ مې د دغه ماشومانو پلارجان هم ناست ده او غواړم چې د دغه پلارجان سره م یو څو خبرې وکړم چې دا څه ویل لري. ستړی مه شې وروجانه. خیر اوسه خورې، ته په خیر راغلې. مننه وروجانه. وروجانه، تاسو په خپله ژبه موږ ته ووایئ چې تاسو روژه مو څنګه تېرېږي، ستونزې مشکلاتونه مو تاسو په خپله ژبه موږ ته ووایئ. ورجانې دغلته به زه خپله لږ مریض یم، پوه شوې، د خپو نه دا 2-3-4 میاشتې دغه خپه کې مې رګې نڅا ده، تکلیف مې زیات دی، د بټۍ قرضدار یم، بال بچه داره یم. روژه مې بس دغه الوګان هم پرون ماښام پخ کړي وو، بس پوه شوې، او دغه پرون ماښام الوګان هم بس نن د ماښام روژه ماتې سره دغه ترکاري یو کاسه دلته ګاونډیان راوړ، ډوډۍ هم نه وه. دغه ډوډۍ موږ د بازار نه راوړو، بس دې بچو ته د ماښام روژه ماتې هم پکې تېر کړو. خپله مریض یم، په دغه وجه بټۍ کې قرضدار یم، مشکلات مې زیات دي. دغه بچیان مې که ګورې بېنوا بې دغه پاتې دي، دغه تور سره مې که دغه فریاد کوي چې دا بچیان مې همداسې بېنوا پاتې دي. د اختر د دغه نه هر سړي دا زړه غواړي د خپل بچي دغه کړي، خو د بېوسۍ او د مجبورۍ د وجه، د دې مریضتیا د وجه خپله دومره مجبور یم که پوه شه، خپل د کور کمپلې او ځینې شیان مې خرڅ کړي، د ځان علاج لګیا یم کوم. باقي دغلته مې دوایانې هر څه پراته دي، بس ډېر مشکلات او ډېر سخت تنګسو سره مخ یم. ورجانې په د الله طرفه دا دی، الله یو امتحان دی په ما باندې. روژانه، څرنګه چې تا یادونه وکړله چې د خپله مریضې تکلیف لري او کار نشي کولی، اختر را روان دی. روژانه، ستاسو روژه ماته چې څنګه موږ ګورو، ستاسو دسترخوان تش دی، تاسو په کچالو باندې خپله روژه ماتوئ او اختر را روان دی. تاسو نه به د ماشومان به د کالي غواړي، تا نه به د ماشومان څپلۍ غواړي. دا د پلار یو مسؤلیت ده، دا د پلار دنده ده چې خپل ماشومان ته د اختر دپاره کالي واخلي، جامې واخلي. کله چې د تاسو نه د ماشومان کالي وغواړي، څپلۍ وغواړي، هغه وخت د زړه څومره دردېږي، زړه ته د څه احساس راځي؟ بس ورجانې بس داسې دی که بس د مریضتیا د وجې، د مشکلاتو د وجه، بس زما همدا حال دی. څوک خپل بچو باندې نه خوشحالېږي که ښه جامه ورته واغوندي، ښه دغه، خو بس دلته بټۍ کې قرضدار یم، د خدای فقیر یم. ما درته ویل که زه مریض یم، حالات مې دغه شانې دی، بس دا د الله رضا ده، بس را باندې نو څه وکړم، بس هېڅ لاره نشته دی. ما درته ویل که د کور یې ځینې شیان زه خرڅوم، خپل دې بچو ته بعضې هغه نفقه رزق ورته پاچوم، خپله دغه شانې مریض یم، حالات مې بیخي داسې دی که بس ډېر دغه کې یم، مشکلات کې یم، مریض یم. روژانه، کله چې د نورو ژوند ته ګورې او خپل ژوند ته ګورې، د نورو اولادونه ګورې چې ښه کالي اغوندي، ښه جامې اغوندي، خپل ژوند ته ګورې، هغه وخت د زړه څومره دردېږي؟ بس خورې خپل په اولاد د هر سړي زړېږي، خو بس د خدای تعالی بس امتحان دی په موږ، بس د مجبورۍ ژوند دی، بس راځي بټۍ کې بس دغه شانې. ما د قرضدار یم، خپله مریض یم، مشکلات او دغه د تکلیف خپله د دوا دپاره ځینې د کور کمپل یې خرڅوم او دغه خرڅوم خپل بچو. مننه وروجانه، خوشحاله اوسئ. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دغې وروجان خبرې واورېدلې چې دغې یادونه وکړله چې زموږ ستونزو مشکلاتونه ډېر زیات دي او زه خپله کار نشم کولی او ماشومان ورته تر غاړې دي چې ماشومان به من د اختر دپاره کالي غواړي، څپلۍ غواړي، خو زما وس نه کېږي. کله چې زه خپل کورنۍ ته ګورم، زړه مې زیات دردېږي چې زه کار نشم کولی. کاش چې زه
ښه وی او کار مې کولی او خپل ماشومان ته مې نفقه پیدا کړې. تاسو د دغې کورنۍ ماښامۍ ولیده قدرمنو لیدونکو چې په دسترخوان باندې خالص کچالو ایښي وو چې هغه هم پروني کچالو چې دوی پې خپله روژه ماته کړله. تاسو به اوس مهال هغه شتمن هیوادوال ګورئ چې دسترخوان به یې ډک وي، رنګارنګ خواړه به پې وي، د روژه ماتې دپاره شربت به پکې وي، په خوشحاله به روژه ماتوي. تاسو د دغې کورنۍ دغه روژه ماتې ولیده چې د دوی په دسترخوان باندې هېڅ هم نه و، د دې دسترخوان تش و. نو په تاسو باندې غږ کومه چې دغه کورنۍ مستحقه کورنۍ ده، د دغې لاسنیوی وکړئ، دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ. دغه کورنۍ یوازې مه پرېږدئ، دغه ګلالي ماشومان ته خپل ماشومان فکر وکړئ، دغه ورورجان ته خپل ورور فکر وکړئ، دغه خورجانې ته خپل خور فکر وکړئ، دغې کورنۍ سره مرسته وکړئ. تاسو به خپل ماشومانو ته اوس مهال د اختر دپاره جامې کړي وي، څپلۍ به هم اخیستې وي. تاسو دغه ګلالي ماشومان ګورئ چې د اختر دپاره یې څپلۍ نه دي اخیستې، کالي نه لري. دغه کورنۍ یوازې مه پرېږدئ، دغه کورنۍ سره مرسته وکړئ. دا تاسو غواړئ چې هغه سیاړمندو مستحقو کورنۍ سره مرسته وکړئ، خپلې مرستې هدیه خیري بنسټ ته راوستوئ، تر څو چې ستاسو مرستې دغسې غریبو ناچارو فقیرو کورنۍ ته په شفاف ډول ورسیږي. دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ما بصیري عزیزي و د کامرې په برخه کې نظري صاحب ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. بیا چې ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، هر چیرې چې هستئ ښاد اباد بریالي اوسئ. ښه روژه تاسو ته غواړم، د الله تعالی نه غواړم چې ستاسو روژه ستاسو عبادتونه په خپل په دربار کې قبول و منظور کړي.